لاهور شاهی مسجد غټ غټ جماعتونه اکثر د کافرو د سیل ځای نه دي. مسلمان عبادت له ورځي او دا کافران دي جماعتونو تاسې راشي او چکر پکې ولګوي او کیمره وسري او فوټوګان والي او بیا ځي پکنیک له راغلی دی. یو انګریز او ښځه ورسره وه او لاهور شاهي مسجد کې غیر چاپېره چکر یې ولګو او بیا لاړه. د جومات په ګیټ کې یو ملنګ ناست دی سوال کوي خیرمار دی. نو چې کله دا انګریز د جومات ته وته نو دنه بټوه پرېوتله بټوه ترې پاتې شوله. دې ملنګ هغه بټوه راوچته کړه او د انګریز پسې چغه وویله چې ودرېږه راشه بټوه دنه پروت دا واله. سړي ونه رېدل بیا چغه بیا چغه هغه انګریز لاړ او بټوه پاتې شوه. خو ډېرې پیسې پکې وي. څه موده پس بیا دغه انګریز او ښځه بیا جومات ته راغلي دي او غیر چاپېره وګرځېدل چې رخصتېده نو دا ملنګ ورپاسېده. وی صاحبه څو ورځې مخکې ته راغلی وې دا بټوه تا نه پروت و ما ته ولیدې تا پسې مې چغې ووالې خو تا وانه اورېدله ته لاړې نو بټوه ما سره پاتې نن راغلی نو دا خپله بټوه دې واخله. انګریز هغه بټوه واخیسته کوله ویې که چې څونه پیسې مخکې وې نو مقصې یو پیسه هم کمه نه ده. هغه انګریز ورته چې ملنګه ته خو دې ګیټ کې ناست یو خلک پیسه درکوي یوه پیسه څوک پیسه درکوي څوک د نه داسې لاړ شي دې کې خو ډېرې پیسې دا به دې اخیستې خپل کار کې به دې لګولې وې که نه. هغه ملنګ ورته وی د قیامت پر ورځ به تا سره خپل پیغمبر وي ما سره به خپل پیغمبر وي او ستا دا بټوه چې ما سره پاتې شي نو په دې کې به الله پاک فیصله کوي. قاضي او جج په خپله الله دی الله به فیصله کوي. په دې فیصله به څونه وخت لګي. زما پیغمبر به دونه ایساري زه د خپل پیغمبر ایساروالی نه برداشت کوم. دلته دنیا کې مې بټوه درکړه چې هلته سمدستي لاړ شم چې زما پیغمبر زر جنت ته ننوځي. دا پیسې ما ځکه وانغښتې کنې ما ته خو راغلي تا ته څه پته لګي چې دا چا ته ورسېدله خو د قیامت په ورځ به ستا پیغمبر او زما پیغمبر دواړه ولاړي نو زما دې فیصلې پورې به ایثار وي نو دا دونه تاخیر د خپل پیغمبر نشم برداشت کولی. نو دغسې هر امتي کې که دا شوق او دا جذبه را پیدا شي چې زه به خپل پیغمبر خوشحاله ساتم او جنت ته تاخیر نه برداشت کوم او دې نیک اعمال کوي نو پیغمبر علیه السلام به خوشحاله هم وي او جنت ته تلل به هم زر کېږي. او شب معراج کې پیغمبر علیه السلام او د الله پاک ترمنځ ښکلې ښکلې د مینې محبت خبرې کېدې خو دغې د مینې محبت د خبرو په دوران کې پیغمبر علیه السلام امتی ایر کړی نه دی. هر وخت به وی امتی راله وبخه امتی راله وبخه. الله پاک ورته ته هر وخت د امت خبرې کوې نو زه چې ته دونه د امت مینه کوې نو زه به ستا امت تا ته دونه در وبخم چې ته به پرې رضا شي نو بس. ولسوف یعطیک ربک فترضا دونه امت به در وبخم فترضا چې ته به پرې رضا شي تا به خوشحاله ومه. الله وعده کړې ده پیغمبر علیه السلام سره چې ستا امتیان څونه ته غواړې هغه وبخم ته به رضا شي. وی چې خبره داسې شو نو زه به علی رضا کېږم چې ټول امتیان د ځان نه مخکې جنت ته بوځم. چې یو امتي مې بهر یي نو زه رضا کېږم نه نو الله به خپل محبوب رضا کوي خوشحالۍ به امتي له پکار دی چې په دې کار کې د پیغمبر سره تعاون وکړي. د ګناه کار دی نه کوي نیکی دی کوي نو چې نیکی کوي نو زر زر به دا امت داخل شي جنت ته. پیغمبر علیه السلام هم او که یو امتي سروانکارې غوندې او د حساب کتاب یې لا پاتې وي پیغمبر علیه السلام هغې پورې جنت ته نه ځي. نو امتي له پکار دی چې د خپل پیغمبر باندې داسې ننګ وکړي څنګه چې هغې در باندې ننګ کړی دی او هر د ګناه کار چې د هغې نه